راشد خان د نیوزیلند په وړاندې د وروستي 4 وکټو په اخیستلو سره یو بل ریکارډ شاته پرېښود. راشد خان ارمان هغه لوبغاړی شو چې د شلوریز کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډیر ځله 4 یا د 4 څخه برې وکټې په یوه انینګز کې اخلي. هغه په وروستۍ لوبه کې چې د 2040 نړیوال جام په فارمټ کې د نیوزیلند خلاف په 4 وکټې ترلاسه شوې او تر بنګلادیشي شکیب الحسن او سریلانکایي لسیټ ملنګا څخه په دغه ریکارډ کې رامخته شو. راشد خان دغه کارنامه په 424 میچونو کې په خپل نوم باندې 19 ځله ثبت کړې ده. تر هغې وروسته شکیب الحسن د شکیب الحسن په 424 لوبو کې 14 ځله او لسیټ ملنګا دغه کارنامه په 209 میچونو کې 15 ځله تکرار کړې ده چې دا د افغانستان د کرکټ او سپین بولینګ لپاره یقینا هم یو د ویاړ خبره ده. خان صاحب موږ ته په هر میدان باندې کامیاب غواړو او د الله جل جلاله له دربار څخه د لا نایابه کړنو او د افغانستان د نوم ځلونې په برخه کې له تا څخه لرو.